سلامونه. په دې وطن کې روزانه کم عذاب، مشکل، ذلت او لویه غمیزه خامخا او هره ورځ او هر وخت وي. په کوهاټ کې په تانده ډیم کې یوه کښتۍ الټه شوې ده. 20 طالب علمان پکې سواره وو. 20 واړه طالب علمان د مقامي مدرسې سره تعلق وو. دغه کښتۍ چې الټه شوې ده نو تر اوسه پورې ریسکیو 1122 ولس ماشومان چې دي نو هغه د ډیم نه راویستي دي او په دغه ولسو کې لس چې کوم دي نو هغې ژوند د لاسه ورکړی دی، اووه ژوندي ژغورل شوي دي، بچ شوي دي، خو د یو حالت پکې نازک دی او د لسو د راویستو دپاره هڅې روانې دي. دغه ماشومان د مقامي مدرسې وو او نن سهار د چکر په غرض باندې دغه ډیم ته تللي وو. په ډیم کې بیا کښتۍ ټیکهداران یا د ډیم سره تړلي خلک ګرځوي په دې غرض باندې چې پیسې ورباندې وګټي او بیا پکې د ګنجایش نه زیات خلک سواره کړي او د ګنجایش نه زیات خلک چې سوروي نو دا واقعا په راغګان کې شو، باجوړ کې او دغسې یوازې د باجوړ او د کوهاټ قصه نه ده. ځای په ځای دغه ټیکهداران د خپل هیرس په نتیجه کې د خلکو ژوند ته خطر ور وړاندې کوي یا مخامخ کوي او دغسې المیې رامنځته کېږي کومه چې اوس په کوهاټ کې رامنځته شوه. یو خو دا چې د ضرورت نه زیات خلک پکې سوروي، بله دا چې دغه ځای کې د سیاحت په غرض که دا کښتۍ چلولی کېږي نو بیا انتظامیې له پکار دي چې نږدې د ریسکیو یونټ هم خپل اسټیبلیش کړي، نه چې 1122 1122 خو د ټولې ضلعې یا ټول تحصیل یا ټول ډیویژن دپاره یا د یو خاص ټولو خلکو دپاره خو چونکې د سیاحت ځایونو کې یعنې دغسې ډیمونه په هغې کې خو خپل یو ټرینډ ټیم پکار دی یا د ریسکیو عمله پکار ده چې هغه بر وخت بیا اقدامات وکړي او د بر وخت اقداماتو نه وړاندې د کښتۍ حالت او د هغې ګنجایش کیپیسټي هغې ته کتل او بیا په هغې کې خلک سورول او د هغې نه چې پیسې اخلي چونکې دغه ټیکهداران یا دغه ټورسټ دغه ټور ارګنایزینګ چې کوم کمپنیز دي یا مقامي واړه روزګارونه دي نو هغې د خلکو نه پیسې اخلي. پکار ده چې د کښتۍ کوالټي بوټ کوالټي او دغسې د هغې کیپیسټي د هغې د لیسنسینګ طریقه کار انتهایي سخت وي او د دې ترڅنګ دغه کم سیلر چې دی یا دغه کښتۍ چلوونکی چې دی چې هغه هم پوره استاد وي او د ریسکیو ټیم هم ورسره وي. خو بهرحال افسوسناکه واقعه ده، 10 طالب علمان پکې تر اوسه پورې وفات شوي دي، ژوند یې د لاسه ورکړی دی. خدای دې وکړي چې دغه نور زر تر زره وژغورل شي او ژوندي وژغورل شي، خو ګرانه ده. ډېر د تاسف خبره ده د ماشومانو چې کوم دی نو هغه مدرسه چېرته نږدې مدرسه ده، دیني مدرسه، ځای ځګی البته نه دی معلوم، والدینو باندې به یو لوی مشکل وي. خدای دې وکړي چې د هغه هم ورته اسان شي او خدای دې وکړي چې په راتلونکي وخت کې زموږ د حکام بالا متعلقه خلکو دې خبرو ته خیال شي او دغسې د سیل سیاحت او په ډیمونو په یا هر ځای چې دی دلته روزګار کوي دنده کوي نو پکار ده چې هلته د ریسکیو ټیمونه خامخا او په هر صورت باندې وي. بهرحال دغه لنډ شانې د غمیزې حوالې سره یو لنډ غوندې رپورټ و چې ستاسو وړاندې مې کېښود.